ته عیسائی والا ته سوال کومه فریاد ورته کومه چې دا بچي مې بې ګناه دي را پرېږدوئ مه کوئ قلار شئ نور ظلم مه کوئ. ملاقات دې ورسره شوی دی؟ دې لسو کالو کې زما ملاقات نه دی د سره مې لیدلي نه دي. انګین دې راته جاړي نوسي راته جاړي زه فریاد کومه 2 پیرې سکرټریټ کې قرآن ناکړلی په دې پسې کېم کې په هغې عمل نه کوي. 2 خبرې نه چلېږي واورې زما خبره ما تېر وتې بره خدای نه مني لاندې قرآن نه مني پیغمبر نه مني صرف څه مني غلط تین مني. زه آرمي ته د پوځ جرنیل ته عیسائی افسرانو ته سوال کوم چې دا بچي مې بې ګناه دي را پرېږدوئ ظلم نور مه کوئ د امریکې دپاره خپل عوام مه وژنئ. دغه سوال کوم اخرنی دغه زما سوال دی. بیان په اسټینګ باندې اوس ورکومه مکمل. د ده جرمونه څه په ده څه شو؟ که په دې څه ثبوت شو نو را دي شي زما د موبایل لمبر 6,000 درخواست مې سرکار له ورکړلي په ټونشپ کې اوس هم په سی سینټر کې او 2 منه پټرول دې راوړی زما غونډ خاندان دې پکې اوسېږي که په دې څه ثبوت کړه د دې نه نوره غټه خبره نشته. دا دې سړي ورکړلي دا دی کو اسلامي ملک او د اسلام ملک او دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی نو دا سړی ګرفتار که عیسائی والا ته ووایه پاک فوج ته دی ما ته را مخامخ کړه. تا چې وایي زما پیټي بند دی دا دی چې عجیم دادالله نوم یې دی. اوس په سلوري ګرځي ختمونه پسې قاري کړي په کروړو اوس په سلوري ګرځي د الله په وخت دی. کوم پارمي کې یا بس په سرکار کې ومه دا دی دا نوکري ما پرېښودې 10 کاله 8 میاشتې وشو چې ما پرېښودې ده نه کومه نوره نوکري. رزق په بر هغه الله راکوي او چرګه دا به کومه انګېندوله خو لیکن نوره نوکري نه کوم ما خپله نوکري پرېښودې ده. دغه فریاد کوم که فریاد مې مني ودې مني که نه مني او په دې سړیو څه ثبوت کړه نو ما دې په دې میدان کې په پټرول کې اوسېدي سره د نوسو د انډېندو او که هغه نه نو زه عیسائی ته پاک فوج جرنیل ته سوال کوم چې دا سړي را پرېږدوئ د امریکې دپاره نورې زنانه مه جوړوئ څوک کړی ما نور څه غلطه خبره نه کوم خو پاک فوج ته او عیسائی افسرانو ته سوال کوم چې دا بې ګناه خلک را پرېږدوئ مه کوئ امریکې نه نور قلار شئ مه کوئ. دا ملک چا ګټل دی عجب خان افریدي ګټل دی پخوا د پیټ ساټ جنګ زما یاد شي زه وله تلمه زه کچومه د ده نه کچومه ما ته غټو غټو خلکو وي مه ځه ته بابا دا ټوپک دې واله واپس ځه کور ته ټوپک ما په 15 روپۍ خرڅ کړل په انګر باندې هغه دې بانو له شپېلې جوړې کړلې اوسپنې یې پسرې کولې دا هغه دور سړی مه ځه که زما په بچو څه ثبوت شو نو زه پاک فوج ته عیسائی افسرانو ته دا وایم چې ما ژوندی پرېږدم په دې میدان ولاړ یم په تېلو کې دې ما اوسېدي سره د بچو سره د انګېندو د ښځې که هغه نه نو د امریکې نه نور اوبه واړوئ دا زنانه مه جوړوئ. اوس لاله څوک چانده هم نه راکوي زه انګېندو له چانده کوم ځکه چې زه بې عزته نه شم اوس د سوات خلک په خلکو پورې خاندي په جومات کې خبره کوي هغه خاندي. زه سوال کوم پاک فوج ته او عیسائی افسرانو ته سوال کوم او زمونږ د پولیسو جي پي ته سوال کوم چې دا بې ګناه خلک په رشې پسې چېرته لاړه کوم ځای ته یې بوتله که وژلې ما ته وښیه که ژوندي ما ته یې را پرېږدوئ.